او دا صحیح ده دا ډېرې غټې ډورې دا لکه چې هغه غاټه کې راغلو نادعلي ولسوالۍ ته موږ ورسېدو خوشحال کړه دا ماشاءالله دا ماشومان دومره شوخ دي موږ راغلو هلمند ته بوست کلا ته ځو موږ راغلو د بوست کلا لاندې راځه لږ والکه ته کېدی شو حفیظ ډېر خوښ شوی شپې ماشاءالله ډېر ستړیا سره بیا هم دا کتاب لولي خوږه ده وطن خاوره ولې ما ناروغ ګرځوئ پر طبیبانو نور ولې ما ناروغ السلام علیکم وعلیکم السلام چېرته یو اخی له خیره تا سهار په خیر مونږ خو حرکت وکړو ځکه وخته مو حرکت وکړو هلمند ته د قندهار نه لکه څنګه چې پرون مونږ ویلي وو چې مونږ به ځو انشاءالله سهار وختي هلمند ته خو بس د الله تعالی پرېکړه ونه چې زمونږ موټر په لاره کې خراب شو بس جمپینګ یې کړپ کړپ کوي راغلو د هلمند یو بازار دی دا وګورو چې څه خراب دی لږ جوړ کړو مونږ خو پلان دا و چې وخته لاړ شو او ورسېږو انشاءالله نو اوس یو هلمند کې هلمند لاره کې یو انشاءالله ځو هلمند ته چې نشي دا سړی نشي جوړولی دا مستري نشي جوړولی نو بازار خواته په لاړ شو بل مستري به وکړو بس دا ښه سړی و الله دې ورته اجر ورکړي مونږ ورسېدلو میوند ولسوالۍ ته نو دلته جالب دا دی چې ټولو سره څادرونه دي مونږ دې خلکو ته ډېر داسې عجیب و غریب ښکارو نه پوهېږم ټول ګوري دا کامرمین صاحب زمونږ جالۍ خولۍ په سره کړې ده عینکې مې خلک دې ته ډېر زیات ګوري نه پوهېږي ټول ته اوس مونږ مجبور چې راغلو ریاض اخیستل راغلی وي بس یو به خپله راته واخلي یو چا دا خرچه کوي خرچه به در باندې وکړم دا څادرونه مونږ ویل واخلو چې انجینر صاحب هم شته انجینر صاحب هم شته دا لږ وړاندې دوکان دا ما غټ هغه دا دی د نه بل غټ نشته دا خلک دا به زما دا تور رنګ ډېر خوښېږي خو سړی خیرني دی حفیظه څنګه ښکاري والله ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري ښایسته درته دلته خو ښکاري تا یا یو بل رنګ واخلم بل رنګ یې کوم دی سرمایي رنګ ورته راواخله دا ټول رنګونه دغه راواخله نه دغه سرمایي رنګ دا څه شی دی نه دا ډېر تیز دی ما دغه رنګ وخله دا بیا دغه ګلان یې ډېر تیز دي دا صحیح ده زه خو دا اخلم ځان ته خو روح الله ته به کوم اخلو ته کوم اخلې نه اخلي دا څو دي افغانۍ خلک دا ځینې بیا د رسۍ اوس ګټه هم ولاکه په کندهار یې خاورې ته خولۍ اخلې حفیظه راشه تا ته خولۍ واخلم دا خرچه به مونږ ته به یو بیه وایه ښه حاجي او که نه دا خولیانې دي اصلي خولۍ راته واخله اخي دا اصلي کوم ډیزاین غواړي هغه ډېر هغه دي دغه ډیزاینونه ښه دي دغه ښه دي دا تا کالو سره میچ هم کوي ګوره ته کېده څنګه ښکاري سم سنډی ښکاري نه چې داسې یې لکه ستا لکه توره یې بیا ښه توره خو دایما غوندې خولۍ ورته پیدا کړه او دا صحیح ده دا بس دا زما شو ښه دا پلاس شوي نه لاس ماشین باندې ماشین باندې لاس خامک لري پلاس چې شوي دې کې کوم رنګونه دي ورور دې کې دا رنګ ته دا حفیظه ته وګوره بیبي حفیظ جان دې کې کوم رنګونه دا وګوره حفیظ والله ماشاءالله اخي دا ښایسته ده ډېر دا ښه ښکاري که نه دا ښه ښکاري ښایسته ده ډېر ښایسته ده ماشاءالله تبریک دی نه مننه پیسې شیریني خو بل چادر ده پیسې ورکړه صحیح ده مشکل هغه کې بل تور راواخله که نه اخی ما خو رنګ یې تغییر کړو بس ماشاءالله دا بل رنګ چینج شو که نه اخی هغه تور زما ډېر زیات څادرونه تور دي
ما ته مور مې وایي چې ته د ځوانانو رنګ ولې نه اخلې تیز رنګونه ځکه زما تیز رنګونه نه خوښېږي لږ نه دا ښایسته ښکاري زمونږ کامرامین لږ مه خوښه سترګې کامرې ته دي سترګې مې کامرامین خولۍ مو واغسته جالۍ خولۍ لرې کړه تور څادر بس اوس صحیح شو صحیح ښکاري او بس مننه د ریاض خرچه ونه بس مونږ خو دې خرچو خراب کړي وو راځه مونږ راورسېدو میوند ولسوالۍ ته موټر هم جوړ شو خراب و نو اوس راغلي یو دلته چای څکو انجینر صاحب داسې یو وطني هوټل دی نو ګورئ دلته ماشاءالله سپین ږیري هم ناست دي مشران هم ناست دي مالدۍ سره به هم خبرې وکړو انجینر صاحب هم وږی شوی دی روح الله هم وږی دی نو څادرونه هم واغېستل دا خو م واغېسته خولۍ خو زما وه حفیظ خولۍ واغېستله دلته حاجي صاحب ناست دي دی ناست دي بنډار کې مونږ لږ ګپ هم ولګو مالې حاجي صاحب سره به مو غږېږو بس دا تر کوم ځای دی دا میوند ولسوالۍ میوند ولسوالۍ ده ها دا ډېر ورانه مو دا څنګه وران کړي دا ځایونه هغه د بازار غټې دا ځینې بازار غټې د پارکونه انشاءالله جوړېږي ښه ماشاءالله دا ځینې وګورو وطن په اجازه دا کار شوی دي انجینران هغه دي دا ځای خوښ شوی دی خپل نقشه اچولې ده انشاءالله دا ځای پاله کېږي ښه خوندور ځای جوړېږي ښه دلته دا خپله د میوند دی څونه وخت کېږي تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله اوس خو به ارام ارامېږي که داسې خوشحالي ده چې په ژوندګي به موږ خوشحالي نه لرو ښه ډېر خوشحاله دلته خلک څه شی کوي دا میوند خلک خپله ټول بس څوک بس زراعتي کښتونه کوي څوک بس دا معامله کوي دا څوک بازار کې دوکانونه کوي نه کښتونه چی کېږي دې ځای کې میوند بس خاص غنم دي بل شی نشته غنم دي میوه څه شی نه لري میوه نه لري هېڅ میوه نه چا په باغچه کې انګور اوبه نشته چې اوبه وایي دلته بیا د هر شی کوي دا مځکې نه دي دا ډېر ښایستې مځکې پخوا کاریزونه اوس پاک وچ دي اوس برمې وایي هر برمه 200 متره وایي دا هر سړي وس ته پرېږي نو بس تاسې یو پیسهدار زوی چې هغه وایي نو بس غنم دي وږی ده پیاز دي دغه شیان کاریزونه دي کابل ته چې بیا دا خټکي وایي او مالداري خو هلمند کې ډېره ده که نه مالداري ستاسو بل هم داسې د ریګ غاړې هلته بله بیا هاخوا وطن دی د بازار بیا هاخوا وطن دی دا خوا میوند دی میوند دې خوا ته دا خوا وطن دی بله سارام انتقال دا بازار خو د مخ خو مخلوق نفوس لرو په دغه جوړ شوی دی اوس رش ډېر او اوس یې بس ویره اوس یې ډېره پراخه کوي ډېره سره سموي دې شاته مارکېټونه ورته ورچې جوړوي مارکېټونه ورچې نو دا خلک څوک پنداري کې څوک زمینداري کوي بله دا ژوند دی دلته دا د هغه خلکو فرهنګونه دا ودونه څنګه دي 100 روپۍ ولور اخلي ډېره خو نه اخلي یاره 15 لکه افغانۍ 6 لکه افغانۍ دغه نه دا صرف ولور اخلي دا ولور چې واغسي په دې کې بیا 3 لکه 4 لکه پیدا د انجینر لپاره خرچه کوي او 2 لکه 2 لکه بچي ځاګه دا بیا چې دا ودونه میلمانه چې دا په دې کې نه بچي دا خلک څه بیا شزه پر دوه شدي ورکه هغه به ډېر ولور پر کې هغه نه بس دا زده جوړه راځم او دا ځنه بلا لور کني کتاب وای دا نکاح نه سې کېږي چې د لور خوښ نه یا میړه نکاح نه سې دی ورکی بالا خو کې ځانه کې غریب بالا ناس او دا باران 40 لکه 50 لکه 50 لکه ورکه بالا 50 لکه په لور مصرف کې 50 لکه دی دا څه څه دی هغه طرف ته بیا د مونږ ګرځو ډېر ځای ته کنه بعض یو کې د دښمنیانې ډېرې زیاتې دلته خو دښمنیانې نه یار الحمدلله دلته داسې نشته هلته خو دښمني ده شکر داسې دي د سره دا دوه کومه خلک دي دا د میوند ولسوالۍ بد نه سره دا بد څه شبه خوندور خیر اوسې بس الله دې تاسو ته اجر درکړي مونږ به دا چای مې اوس کوو که مونږ سره چای څکي بس خیر اوسې ډېره مننه الحمدلله جزاک الله خیر زمونږ یوه خبره باید مونږ په یاد وساتو چې د افغانستان هر سیمې ته ځو ماشاءالله ډېر میلمه پاله خلک داسې احساس نه کوي چې د کور نه لرې ټول مینهناک خلک دي هر ځای ته چې ځو که مونږ قندوز ته تللي یو که مونږ نورستان ته تللي یو که نورو ځایونو ته تللي یو
ماشاءالله ټول د مینې ډک خلک دي. ستاسو ملکه وطن کوم ځای دی؟ موږ یو د لغمان، جلال آباد او میدان وردګ ملګري مختلف ځایونه دي. د یوه ځای نه یاست سره؟ نه یو ځای نه، مختلفو ځایونو. موږ راغلو دلته هم د تره سره مولوي صاحب سره بنډار وکړو، انشاءالله چای به وڅښو، بیا به لاړ شو له خیره هلمند ته. بیا کېدای شي شپه مې هلمند کې سفر د خطر راکړه. بس علي صاحب خوشحاله اوسه، جزاک الله خیر، خوشحاله اوسه، خیره باندې خیر اوسئ. موږ والا ډوډۍ مې انجینر صاحب درته ګرمه پخه کړې ده. خمار دا او نشدا وطن خاورا مرغوند محبوبه او خوږه دا وطن خاورا مرغوند محبوبه او خوږه دا وطن خاورا مینا دا خمار دا او نشدا وطن خاورا مرغوند محبوبه او خوږه دا وطن خاورا. موږ راغلو نادعلي ولسوالۍ ته راغلو. نادعلي ولسوالۍ کوم کلی؟ کلی نه پوهېږم چې کوم کلی ده، خو نبي جانه کوم کلی ده؟ موږ سره دې نه وروسته موږ سره نبي جانه ولاک کې ده، ښه د هلمند ولاک کې موږ سره نبي جانه ملګری دی هلمند کې، ډېر زیات په زحمتېږي. نو موږ به دلته وګورو د دې ډوډۍ به هم تاسو ته ښکاره کړو انشاءالله. ښه غټې نادعلي ولسوالۍ زرغون کلی او رښتیا زرغون هم دی ماشاءالله. دا شینوار وګورئ ماشاءالله. ډوډۍ ته وګوره قاري صاحب، ډېرې غټې ډوډۍ دا لکه چې هغه غټ هغه کې پخوي. دا داسې طبخي بسم الله کېنه انجینر صاحب کېنه. روح الله چې شو روح الله نشته لکه چې هغه ویده ده. روح الله ویده ده؟ او راځئ دا وطني مستي دي وطني. حفیظه ته به داسې وکړې دا خو وطني مستي دي که نه؟ نو ته به تنها ویډیو وکړې، خوراک به نه کوې. صحیح ده، مشکل نشته. ته خالي د انجینر صاحب بخله خوراکۍ توانې کو نه ډوډۍ ونه خوري. څو؟ ته یې وایې ته به ویډیو کوې ډوډۍ مه خوره. نه ماست زیات است. ماست وا؟ ماست وطنی. نان ماشاءالله. نان وطنی. دو غام است. مرغوند محبوبه او خوږه دا وطن خاوره ولی ما ناروغ ګرځوئ پر طبیبانو. راغلو نادعلي ولسوالۍ ته موږ ورسېدو. خوشحال کلی دا ماشاءالله. دا ماشومان دومره شوخ دي چې حد نه ایسته. تاسو کې ډېر شوخ څوک دی؟ هغه بل وی دې عکس مه اخله، وی موبایل دې وایرس اخلي. موبایل دې ریسټور کېږي، وایرس اخلي، دې عکسونه مه اخله. دا ماشاءالله دی نو خدای په امان. ولی ما ناروغ ګرځوئ پر. چېرته راغلو؟ موږ راغلو هلمند ته، بوست کلا ته ځو. نو د بوست کلا کې هغه نشته، نو دا موټر باید کشتۍ کې سیند نه کشتۍ کې باید تېر شو. بل لاره سیند نه باید کشتۍ کې تېر شو او حرکت وکړو. بریک ما زاد تیز ده کنه. نه موږ نه ځو، موږ وروسته بلکې ځو. دا وګوره ملګرو هلمند ته بوس کلا ته روان یو. هغه بوس کلا ده ښه، دا غټه کشتۍ ده، دې کې ځو. او هغه موټر هم را سره ده، موټر چې ده دا سیند ده تېرېدلی نه شي. دا موټر دی، دا هم په کښتۍ کې سفر کړی و خو ته تېرېږي. دا کښتۍ ده سا خواند کو، داسې خواند کو کسانه داسې اوبه دي یا سړي سترګې تورې او ماشاءالله هغه غوندې راواچو کنجل شو نه. بس لاړ به شو بوس قلا ته به هم لاړ شو وګورو. چې ملګري هغلته څه خو ماشاءالله ناز دي سیند غاړه کې موټرسایکلونه یې دراوړي. قلا کې وګورو تاریخي هغه خو کوم ملنګ پکې دی تاریخي هغه وایي چې دلته
ببا او خورد دا وطن خاورا مور غوندې محبوبه او خوږه دا وطن موږ راغلو د بوست کلا لاندې راځه لږ لږ واله که کته کېدی شو ګوره تیاره ده ښي چې شی پکې نه کوم چا کش کړلی مونږ نه او کته دې کش نه کېږي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم ټوله داسې تیاره ده من شر ما خلق بس دعاګانې مو ویل ان شاء الله دا وګورئ دلته یعنی هر منزل ځای لري داسې لاندې اتاقونه دي لاندې ښکاري نه پوهېږم دا به یې چی شته جوړ کړي دا ساده څه شي ده دا د مابس لپاره دا زندانونه دي زندان نه ساتي دلته خلک اوسېدل پاس نه څه خلک نه نو دغه ځای چی شته جوړ کړی فارم لاندې منزل دا د نور انداز د روشنايي لپاره همداسې دا د روشنايي لپاره دا ځای جوړ کړی چې پاس نه رڼایي غورځېږي او دا هر خوا ته کوټې دي هر خوا مختلفې کوټې دي لاندې د ځمکې لاندې څو منزله کیندلی او لاندې ځای جوړ کړی پیریان میریان رانشي کش مو نه کړي څاګه خبرې مه کوه ګوره ترکمۍ ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره جن شروع ته ما درته خبر دی نه کېږي اوس ګوره راوځي درپسې زه خو د شا کې اوس به ما نه بنده ده اوس به ما لارې کې ورک نه شو دننه چې چېرته دا ځای ډېر خطرناک دا لاندې منزلو ته تللی زه د شا کې یم اوس ما شا نه کش نه کړي ته خو روان یم زه خو مخکې یم ګوره چې لارې پسې لاړې ګوره په خیر راووتلو بس حافظه جوړ خو یې که نه الله شکر خو هغه نه یم هغه ریاض نه یم ګوره وګوره روانه لرې تښتئ سترګې مې ګوره اوس بس سرې شي ګورې ګوره والا سترګې دې سرې شي لاندې تنها یو منزل ته موږ لاړو چې لاندې یو منزل هغه یو منزل اتاقونه مو لیدل دا پنځه شپږ منزل نو ټول ځای ته ښکاري څو منزله لاندې وي د خاورو هم ډک دی پنځه منزله یې شته چې خلک تاویږي نور څونه منزلونه به وي انشاءالله زو قندار ته مینا د خمار د او نشه د وطن موږ خو هلته اتاق هلمند قندار کې ونیو شپې دي 9 بجې دي نو دلته ملګري کرم ډوډۍ وخوړله ډېر شله و هلمند خلک ماشاءالله ډېر میلمه پاله او بل ګپ شپي خلک دي اوس شپه د حرکت کو ځو د خیره قندار ته انشاءالله د شپې سفر خو بیل خوند کې که څنګه حافظه والله خیره بس روان به شو ورځې خو سفرونه ډېر کړي خو د شپې سفر خوند کوي خاخي له خیره چېرته راورسېږي داسې فکر وکړه ښي 11 بجې دي 9 بجې مې حرکت کړی په 2.5 ساعتو کې راورسېدو 2.5-3 ساعته اوس قندار ښار ته راننوتو زو عینو مینې ته مور غوندې محبوبه او خوږه د وطن خاوره مور غوندې محبوبه او خوږه د وطن خاوره راکه بې سکون یم چې ماشوم سوار ته یو ځلې موږ راورسېدلو بیرته هلمند نه قندهار ته که نه حافظه او ماشاءالله دا ځلم ډېر ښایسته هوټل نیولی 12 بجې دي دا هوټل وګورئ ماشاءالله دومره پاک دی چې دننه یې ډېر ښایسته دی بیا به پرې اجازه واخلو که سبا امکان لري انشاءالله اوس شپه ده سبا به ورسره وغږېږو دننه به هم تاسو ته ویډیو وکړو انشاءالله موږ به لاړ شو لږ به ارام وکړو انشاءالله مونځ به وکړو سهار وختي پاسېږو لمونځ نه بعد انشاءالله کوشش کوو عینو مې نه تاسو ته ښکاره کړو نو دا ولاګ زموږ دلته پای ته رسېږي سبا ته د اطلاعات فرهنګ نه مې اجازه اخیستې ده د عینو مې نه او د مختلف ځایونو ښایسته ځایونه تاسو ته انشاءالله تشریح کوو انجینر صاحب روح الله دا پکې لګولې دا پکې بند کړو دا ولا كان بزاف الحفيظه تذکره دې راکوال کې ما تذکره لکه چې پاتې زه به مې دفتر کارت ورکړم نو دی لاړه دا حفیظ ډېر خوښ شوی شپې ماشاءالله دونه ستړیا سره بیا هم دا کتاب لري لاره کې راکه بې سکون یم چې ماشوم سور ته یو ځلې
خورم چې قرار سم یو خوله د وطن خاوره مور غوندې محبوبه او خوږه د وطن خاوره مینه د خمار ده او نشه د وطن خاوره مور غوندې محبوبه